1, 2, 3, come on! Apprendre le français et la langue en pashto avec Wali Mohammad Sherzad. سلامونه دوستانو خدای پرې چې روغ او جوړ اوسئ. راځئ نن شروع کوو لسم درس په باره مو د prendre رانیول. prendre رانیول. je prends زه رانیسم. je prends زه رانیسم. tu prends ته رانیسي. tu prends ته رانیسي. il prend هغه رانیسي نارینه دپاره. il prend هغه رانیسي نارینه دپاره. elle prend هغه رانیسي ښځینه دپاره. elle prend هغه رانیسي ښځینه دپاره. on prend مونږ رانیسو. on prend مونږ رانیسو. nous prenons مونږ رانیسو. nous prenons مونږ رانیسو. vous prenez تاسو رانیسئ. vous prenez تاسو رانیسئ. ils prennent هغوی رانیسي نارینه دپاره. ils prennent هغوی رانیسي نارینه دپاره. elles prennent هغوی رانیسي ښځینه دپاره. elles prennent هغوی رانیسي ښځینه دپاره. ښه دوستان د prendre په باره کې یو څو مثالونه. tu prends un rendez-vous ته رانیسي واده یا ملاقات. tu prends un rendez-vous ته رانیسي واده یا ملاقات. ce travail prend beaucoup de temps دا کار ډېر وخت نیسي. ce travail prend beaucoup de temps دا کار ډېر وخت نیسي. il prend un taxi pour aller à l'aéroport هغه یو ټکسي د هوایي ډګر تللو لپاره رانیسي. il prend un taxi pour aller à l'aéroport هغه یو ټکسي د هوایي ډګر تللو لپاره رانیسي. on prend le métro pour aller à la maison مونږ د کور تللو لپاره میټرو رانیسو. on prend le métro pour aller à la maison مونږ د کور تللو لپاره میټرو رانیسو. elle prend le bus pour venir chez moi هغه زما د کور راتګ لپاره بس رانیسي ښځینه لپاره. elle prend le bus pour venir chez moi هغه زما د کور راتګ لپاره بس رانیسي. je prends mon petit déjeuner à 8 heures زه خپله ناشته 8 بجې کوم یا رانیسم. je prends mon petit déjeuner à 8 heures زه خپله ناشته 8 بجې کوم یا رانیسم. tu prends le médicament 2 fois par jour ته ګولۍ یا دوا په ورځ کې 2 ځلې خورې یا رانیسې. tu prends le médicament 2 fois par jour ته ګولۍ یا دوا په ورځ کې 2 ځلې خورې یا رانیسې. il prend son café avant d'aller au travail هغه مخکې د کار د تللو نه خپله کافي څښي یا رانیسي. نارینه دپاره il prend son café avant d'aller au travail هغه مخکې د کار د تللو نه خپله کافي څښي یا رانیسي. prendre la douche حمام نیول یا کول. prendre la douche حمام نیول یا کول. je prends la douche زه حمام کوم یا رانیسم. je prends la douche زه حمام کوم یا رانیسم. tu prends une douche ته یو حمام کوي یا رانیسي. tu prends une douche ته یو حمام کوي یا رانیسي. prendre une décision یوه پریکړه نیول. prendre une décision یوه پریکړه کول یا نیول. nous prenons notre décision avant midi مونږ له غرمې نه مخکې خپله پریکړه نیسو یا کوو. nous prenons notre décision avant midi مونږ له غرمې نه مخکې خپله پریکړه نیسو یا کوو. prendre le soleil پیتاوی کول یا پیتاوی رانیول. prendre le soleil پیتاوی کول یا پیتاوی رانیول. vous prenez le soleil à la plage تاسو پیتاوی کوئ یا رانیسئ. پلاج چې دا هغه ساحو ته ویل کېږي کوم ځای کې چې خلک پیتاوی کوي او زیاتره خو د فرانسه کې چې دا مثلا د سیند غاړو ته دلته ورته پیتاوی ویل کېږي. پلاج ورته وایي چې پیتاوی کوي هلته خلک دغه ساحو ته ویل کېږي. vous prenez le soleil à la plage
تاسو پیتاوی کوي یا رانیسئ. prendre dans les bras پغې کې نیول یا رانیول. prendre dans les bras پغې کې نیول. je prends ma fille dans mes bras زه خپله لور پغې کې نیسم. je prends ma fille dans mes bras زه خپله لور پغې کې نیسم. tu prends ton fils dans tes bras ته خپل زوی پغې کې نیسې. tu prends ton fils dans tes bras ته خپل زوی پغې کې نیسې. elle prend notre fille dans ses bras هغه زموږ لور پغې کې نیسي. د جلۍ لپاره استفاده کیږي. elle prend notre fille dans ses bras هغه زموږ لور پغې کې نیسي. prendre pour ځای نیول. ځای نیول مثلا لکه یو څوک چې تا ته مثلا په کومه سترګه تا ته ګوري. مثلا elle me prend pour sa mère هغه ما د مور پر ځای نیسي یا ما ته د مور په نظر ګوري. elle me prend pour sa mère هغه ما د مور پر ځای نیسي یا ما ته د مور په نظر ګوري. il me prend pour un imbécile هغه ما ته د یو احمق فکر کوي. il me prend pour un imbécile هغه ما ته د یو احمق فکر کوي. prendre mal ناراحته کېدل. prendre mal ناراحته کېدل. je le prends mal si tu refuses mon cadeau زه به خفه شم که چیرې تا زما تحفه رد کړه. je le prends mal si tu refuses mon cadeau زه به خفه شم که چیرې تا زما تحفه رد کړه. ne le prends pas mal mais tes chaussures ne sont pas jolies خفه کېږه مه خو ستا بوټونه ښایسته نه دي. ne le prends pas mal mais tes chaussures ne sont pas jolies خفه کېږه مه خو ستا بوټونه ښایسته نه دي. Les amis, partagez la vidéo et surtout n'oubliez pas abonner notre chaîne YouTube s'il vous plaît. Merci. ملګرو مهرباني وکړئ ویډیو د سره شیر او زموږ د یوټیوب چینل کې مو ګډون له هیره ونه وځي. مننه. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو لایک او شیر یې کړئ. له ټول نه مهمه خبره چې ګډون مو پکې له هیره ونه وځي. او زموږ یوټیوب چینل درې نومه لري چې تاسو کولی شئ دغه درې نومونو نه چې هر یو نوم په یوټیوب کې ولیکئ تاسو کولی شئ چې زموږ ویډیوګانې ترلاسه کړئ. apprendre le français la langue en پښتو. فرانسوي زده کړه په پښتو ژبه. ولی محمد شیخزاد. دا فرانسوي زده کړه په پښتو ژبه کولی شئ تاسو د فیسبوک د لارې هم زموږ درسونه تعقیب کړئ. فرانسوي زده کړه په پښتو ژبه. مننه. au revoir et à bientôt. د خدای په امان او د لیدو په هیله. au revoir et à bientôt. د خدای په امان او د لیدو په هیله.